موږ غواړو خپل زوی لپاره په افغانستان کې په خپلو خپلوانو کې یوه مسلمانه ښځه وکړو، ولې هغه زموږ سره مخالفت کوي. دا د سورة توبې اخر دوه آیتونه، لقد جاءکم رسول من انفسکم. مور مې ډیره مظلومه ښځه وه، نو آیا الله جل جلاله به د دې فرضي حج ثواب زما د مور په ارواح ورسوي؟ او د حج بدل وي بالکل کولی شي. دا به ته به څومره بختوره شي د مور و پلار طرف نه حج کې. په تلیفون کې یعنې په کوم اپلیکیشن کې د قرآن کریم تلاوت کوي، وی آیا ثواب خو به نه کمیږي؟ او په هغې کې هم کېږي، خو افضله دا ده چې د خدای د کتاب کې وګوري. دویم ملایکې د کوم ځایه پوه شو چې ابن آدم او انسان به په ځمکه کې فساد کوي. علم غیب خو یوازې رب لا یزال سره دی. خبرې نه وي فرشتي چې دې کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي. د عکس اخیستلو حکم څه دی؟ یوازې علما وایي چې ګناه لري، خو سوال وی دلته دا دی چې که ګناه لري نو ولې علما خپله په عکس ویډیوګانو کې حاضري؟ خو دا خو د نشر حواله ده. موږ په دې خاطر چې ټول مسلمانان د دې دین نه خبر شي او دا دین ګډ ګډ د جهان ته ورسیږي. د قرض څخه د خلاصون لپاره دی وایم، مګر بیا هم له قرض څخه نه خلاصېږي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا درې سوه دیارلس پورې وایه او رب جل جلاله ته زارۍ وکړم، آیا په دې سره خالق دا جرم ما ته معاف کوي؟ الله وایي زما بنده چې دی د زما بنده وایي دا پیدا چې یو رب لرم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم ټول قدرمن لیدونکي روغ او جوړ اوسئ. محترم لیدونکو، ستاسې د پوښتنو د ځوابولو وخت را رسېدلی. هغه د قدرمنو لیدونکو چې پوښتنې موږ ته را رسېدلي او موږ ترلاسه کړي دي نو زما مخ ته ایښي دي او خوشبختانه ستاسو د پوښتنو د خپرونې وخت را رسېدلی دی او په دې هیله چې تاسو اوس راسره یاستئ او خپلې پوښتنې وګورئ او ځوابونه یې ترلاسه کړئ. په خپرونه کې راسره یو ځل بیا قدرمن او محترم شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره یې لرو او شیخ صاحب به نو اوس زه به ترې ستاسې پوښتنې کوم او شیخ صاحب به ځواب راته وایي. الله دې دوی ته اوږد عمر نصیب کړي. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، حرکته راشئ. الله تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته چې دا سوالونه یې کړي موږ یې جوابونه ورکوو. الله دې موږ ته د صحیح جواب ورکولو توفیق راکړي. امین. الله نه سوال کوو چې سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم او رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امین. شیخ صاحب راځو د یو ګیلمن لیدونکي په پوښتنې پیلو. دا وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سیرت صاحب محترم الله دې وکړي چې کامل صحت به ولرئ. همدارنګه ستا او د شیخ صاحب په عمر کې د الله برکتونه کېږدي او که زما سلامونه در سره شیخ صاحب ته وړاندې کړي نو مهرباني وعلیهم وعلیک السلام وعلیهم تاسو ټول باندې سلامونه. نو ودرې چې اوس د دې ورور ګیله ختمه شي چې بیخي کټ مټې هغه ټول ورته مې ولوست. دا وایي چې سیرت صاحب محترم د جولای 2 په 4 د 2006 مې درته 2 پوښتنې درلېږلې وي او کله چې مې ستاسې 2 پروګرامونه چې د جولای 5 14 تعقیب کړو نو زما پوښتنې پکې هېڅ مطرح نه شوې. فکر کوم د ډېرو سوالونو له کبله در څخه زما پوښتنې پاتې شوي، خو په هر صورت به تکرار یې بیا درلېږم. خدای دې وکړي چې دا وارې د شیخ صاحب څخه یې مطرح کړي، مهرباني به وي. دا وایي شیخ صاحب سیرت صاحب محترم، موږ په اروپا کې اوسېږو، موږ غواړو خپل زوی لپاره په افغانستان کې په خپلو خپلوانو کې یوه مسلمانه ښځه وکړو، ولې هغه زموږ سره مخالفت کوي او غواړي چې د بل ملک د نجلۍ سره واده وکړي، زوی یادوي. نو د هغې دا کار موږ ډېر ځوروي ځکه چې نه په اسلام برابر او نه زموږ په کلتور برابر ده. نو داسې یو جامع دعا یا ذکر یا هر هغه څه چې تاسې پرې پوهېږئ راته وښایي چې الله جل جلاله یې د بل ملک د نجلۍ څخه زړه تور کړي. افغانستان کې د یو ښایسته مسلمان نجلۍ سره الله نصیب وکړي تر څو موږ له دغه خفګان او تشویش څخه خلاص شو، ځکه هر مور و پلار غواړي چې اولادونه یې په دنیا او آخرت کې کامیاب او سرلوړي وي. دا یې وله پوښتنه ده. دا د سورة توبې اخر دوه آیتونه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا جناب سیرت صاحب وکړتي وي سار کې او یا اوبه دې ولا چیکې اچي
په همدې نیت چې خداوند متعال د هغه نه رړت ورکړي د دې آیت په برکت باندې او سهار او ماښام دې وایي وکړه سهار وکړه ماښام او اوبه دې ورله پیداموي دا اوبه دې ورکوي غونډ کور دې څښلی شي خو دلته دې په همدې نیت ورکوي چې خداوند متعال د خبیثو خلکو نه رړت ورکړي نو الله به یې رړت ورکړي او خپله به ورځ پوره دې ته مایل شي چې په خپله به د خپل وطن بیبي هغه دینداره تقاضا خوښه کړي. دویمه پوښتنه ده پلار مې حج ته لیږلی و کله مې چې غوښتل چې مور مې حج ته ولېږم خو مور مې ډېره مریض وه او نه یې شوه کولی چې حج ته ولاړه شي خو اوس زما مور او پلار دواړه وفات شوي دي او دا نیت لرم که الله تعالی پرې راضي شوی وي چې زه مې د مور او پلار لپاره فرضي حج وکړم وی آیا دا صحیح ده که څنګه ځکه دا مې په زړه کې ډېر لوی ارمان دی په دې خاطر چې مور مې ډېره مظلومه ښځه وه نو آیا الله جل جلاله به د دې فرضي حج ثواب زما د مور په ارواح ورسوي کوم چې زما په زړه کې دی چې ورته یې وکم وی پاتې دې نه وي چې ما خپله حج کړی دی ځکه بعضې عالمان صاحبان وایي چې اول باید یو چا خپله حج کړی وي بیا یې بل چاته کولی شي الله تعالی تاسو ته خیر او برکت درکړي والسلام د حج بدل وي دا بالکل کولی شي او ثواب خپل مور ته خپل پلار ته بخلی شي جناب شریف صاحب دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې ته یو عمل وکړي او ثواب یو مسلمان ته وبخې تاله الله پاک یو په اوس واجر درکوي لکه روپۍ چې د الله په لار کې صدقه کړي که نه ته الله پاک تعالی څه کوي یو په اوس واجر درکوي پوه نه شوې دغسې تاله هم الله پاک یو په اوس واجر درکوي او د حج بدل وایي بالکل یې کولی شي دا به ته به څومره بختوره شي د مور پلار طرف نه حج کې په دې هیله چې ګیلمن ورور خپلې په د پوښتنو ځواب اورېدلی راځو یو بلې پوښتنې ته شیخ صاحب دا وایي چې یو پوښتنه لرم چې که کور کې څو دانې قرآن کریمونه موجود وي خو بیا هم څوک په تلیفون کې یعنی په کوم اپلیکیشن کې د قرآن کریم تلاوت کوي وی آیا ثواب خو به نه کمیږي نو ثواب خو د جناب شریف صاحب چې قرآن صاحب ایښی او هغه راواخلي همدې دپاره دی ښی که نه تلاوت پکې وکړي د دې یو ثواب دی یو افضلیت دی فضیلت او افضلیت کې فرق دی نو فضیلت کې تلاوت کې دې کې هم تلاوت کېږي او په هغې کې هم کېږي خو افضله دا ده چې د خدای د کتاب کې وګوري ځکه چې الله د کتاب همدې لپاره جوړ شوی دی که نه متوجي هلته خو چې دی هلته یو عکس غوندې دی لکه تصویر چې دی بله پوښتنه شیخ صاحب زه په امریکا کې وی زما یو پوښتنه وه که مولوي صاحب څخه وکړئ وی دغه اولاد چې پیدا شو حقیقه خلک کوي ورته الحمدلله وی زما اووه بچیان دي ما هېڅ حقیقه نه ده کړې څه وکړم اوس هر وخت وی راسره سوچي حقیقه خو زموږ استاد صاحب په مذهب کې یو استحبابي عمل دی که نه سړی په عمر کې خپله هم کولی شي په خپله هم کولی شي لکه سړی 80 کال ته ورسېده هم بیا خپل حقیقه کولی شي او حقیقه کې علما وایي فایده دا ده چې سړی حقیقه وکړي الله د هغه مصیبتونه او مرضونه او تکلیفونه ټول نه انسان خلاصوي سبحان الله بله پوښتنه ده دویمه پوښتنه مې دا ده شیخ صاحب حج ته اراده لرم خو هلته ګرمي بیخي زیاته ده او زه هېڅ د ګرمۍ زور نه لرم آیا انتظار شم چې د حج مراسم په یخه هوا راشي او بیا لاړه شم او که په دې ګرمۍ کې خو به مړه شم دومره ګرمي مې بده راځي دا خو شیطان دلته وسوسه درشي دا ګرمي ځان له پتان ده دا په ټولو مسلمانانو باندې ده ګرمي متوجي لیکن الله پاک هلته داسې انتظامات برابر کړي دي جناب شریف صاحب هلته خو چې هر شی اوس صرافات کې په هره خیمه کې ایر کنډیشن دی په د مینا په خیمو کې ایر کنډیشن دی په موټر کې ایر کنډیشن دی که نه خلکو له ایسي چې وایي او حرم شریف خو داسې یخ دی چې پکې ونه ساړه به دې پکې وشي یخني به دې پکې وشي هېڅ ګرمي به هلته محسوسه نه کړي او تا کې سملی هلته موږ افغانستان کې بړستن نه اغوندو هلته به بړستن اغوندي ښه صحیح نو دی ښایسته وخت چې هر وخت چې برابر شو هلته ګرمي مرمي نشته ځان رسوه د خیره بل ورور پوښتنه رالیږلې شیخ صاحب آدم علیه السلام آدمو که پیغمبر وی که پیغمبر و امت څوک دا خو وی آدم و ابن آدم خو نه دی آدم علیه السلام خو چې دی آدم علیه السلام په خپله انسان د خټې نه جوړ شوی آدم ویل کېږي غنم رنګي ته بله آدم له ځکه آدم و چې غنم رنګ و دا رنګ غنم و بل دا چې آدم علیه السلام پیغمبر چې لېږل کېږي خلکو ته لېږل کېږي متوجي داسې نه ده چې پیغمبر خلکو ته لېږل کېږي آدم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار دی د ټولو انسانانو پلار دی او بی هوا د ټولو انسانانو مور ده متوجي نو آدم علیه السلام هم آدم و هم پیغمبر او حتی په اولو العظم پیغمبرانو کې راځي متوجي
خو بعضې پیغمبر علیه السلام داسې وایي حدیث کې راځي چې ما پیغمبران ما ولیده چې پیغمبر او امتي به ورسره نه وو. حدیث ته رسول الله مبارک. داسې پیغمبران مې ولیده چې پیغمبر به و متوجي لیکن یو امتي به ورسره وو. داسې مې ولیده چې پیغمبر به و دوه امتیان به ورسره وو. داسې پیغمبران مې ولیده چې یو پیغمبر و درې به امتیان وو که نه. دا اوږد حدیث دی. بیا مې یو غاټه ډله ولیده ما دا به زما امتي وایي جبریل سره ورته وایي چې دا ستا امت دا نه دی که نه. دا وایي ډېر خلک وایي دا د موسی علیه السلام امت دی. او وایي داسې یو امت چې راغی چې دا ټولې کنارې د اسمان یې نیولې وي وایي ما دا ستا امت دی. او په دې کې 80,000 داسې کسان دي چې لا یرقونه ولا یسترقونه که نه. نه دم خپله داسې متوکلین دي چې نه دم په خپله اچوي نه بل چا نه د دم طلب کوي که نه او په الله باندې توکل کوي. نو دا وایي بې حسابه بې کتابه پکې جنت ته ځي. دا اوږد حدیث دی. نو پیغمبر علیه السلام مبارک اوس دې کې یو اعتراض دا خلق کوي چې پیغمبر علیه السلام وایي کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. زه له هغه وخت کې پیغمبرم چې آدم علیه السلام بیخي پیدا نه و. آدم علیه السلام د خټې او د اوبو منځ کې و لګېد جوړ شوی نه و. پیغمبر وم د پیغمبر دا معنی چې امت به حتمني پیغمبر دی که امت یو که نه وي پیغمبر دی. بله پوښتنه د دې ورور د دویم ملایکې د کوم ځایه پوه شو چې ابن آدم او انسان به په ځمکه کې فساد کوي. علم غیب خو یوازې رب لا یزال سره دی. دې نه مخکې یو قوم په دې ځمکه کې اوسېده جناب سیرت صاحب. هغوی ته یې دا جنات څه دي دا جنات او یو قوم د هغې نوم چې دی جنانو لکه هغه هم د پیرانو په شکل قوم هغوی خپل منځونو کې جګړې کولې وژلې کول قتل و قتال کول. نو فرشتو په هغې قیاس وکړه چې هغه خلک چې مخکې پیدا دي که نه د هغوی هغه چې پیدا دي هغوی منځ کې جنګ و جدل کوي قتال کوي. لکه انسانان پیدا شي بیا هم جنګ و جدل کوي همغسې به کوي. نو ځکه هغه باندې قیاس وکړه ووایي چې موږ خو نه جنګ کوو نه جدل کوو تسبیح یو که نه. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. په دې باندې خبرې نه وي فرشتي چې دې کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي. سبحان الله. بله پوښتنه شیخ صاحب جناب سیرت صاحب تاسو ته مولوي صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سوال به دا دی چې آرایش لوازم چې په دې مجازي صفحاتو کې داسې عجیب معلومات ورکوي چې دا د خزندګانو له وینو یا د خوږ او خنزیر له مومه څخه جوړیږي. اوس د دې استعمال وی جایز دی او داس لمونځ سره کیږي ځکه ډېر خلک استفاده کوي او داس چې ورسره کوي نو صحیح پاک هم وي وایي دا پروا نه لري او داس ورسره کیږي. هر هغه شی سیرت صاحب چې هغه رنګ لري او بوی نه لري ښځو ته روا دی. متوجي هر هغه شی چې رنګ لري بوی نه لري ښځو ته روا دی. هغه شی چې بوی لري او بوی لري او رنګ نه لري هغه نارینهو ته لکه عطر ښځه نشي استعمالولی نارینه به استعمالوي. سرخي مرخي چې ده دا بعضې هلکان هم سرخ پیدا استعمالوي دا دوی ته ناروا ده او ښځو ته پاک نشته ښځې کولی شي سرخ پیدا استعمال کړي. او نور خو جوړول چې دی اصل پاشاو کې حل دی اصل پاشاو کې حل دی. حرمت دلیل غواړي چې د دلیل د حرمت نه راغلی هغې پورې شي باندې حرام نه شي ویلی. د دې بله پوښتنه د بل سوال دا چې د عکس اخیستلو حکم څه دی. یوازې علما وایي چې ګناه لري خو سوال وی دلته دا چې که ګناه لري نو ولې علما خپله په عکس ویډیوګانو کې حاضرېږي. جناب اسرا صاحب دا خو ډېره اوږده مسله ده غټه مسله ده. بعضې علماو دې ته د عکس ایستل تصویر چې دی دا زه وداسې وایي لکه د شیشه کې چې انسان ګوري که نه لکه ما ته چې ټول جهان ته ښکارو صحیح ده دا یو تصویر دی دا عکس نه دی هسې یو شک لکه شک چې ښکارو که نه شیشه بیرته بند شي متوجي. نو عکس نه بعضې علما هغه عکس مراد دی چې هغه مشرکان هم به شي تیږو نه جوړول یا به یې د چونې نه جوړول او که اوس هم بعضې کې راوځي که نه نو هغه ته مراد دی چې انسان دغه ته مراد دی چې دا فورا تصویر واخلی یو پړه کوشي خلاص دا ته مراد نه دی. بعضې علما وایي او بعضې علما وایي چې نه دا مطلق حرام دي. هغوی دا دلیل چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لعن الله المصورین خدای پاک لعنت په تصویر ایستونکي باندې لعنت ویلی دی متوجي. او قیامت کې به الله پاک وایي دغه تصویر ایستونکی چې دا به الله راوغواړي چې دا دې جوړ کړی دی که اوس روح واچوه. نو یو چې دی تقوا ده یو فتوا ده. تقوا په دې کې ده چې بیخي دې شي نه ځان وساتي خو فتوا دا ده چې علماو بعضې فتوا ورکړې ده د همعصر علماو دا چې کوم نوي عصر والا علما دي
چې دا جواز لري یو جواز دی یو افضلیت دی که نه یعنې یو تقوا ده یو فتوا ده تقوا دا چې بیخي مه اخله دومره سودا دی پکې ده تقوا بیخي د عکس مه اخله اوس یو قسم ضرورت هم دی شیخ او ضرورت تبیح المحظورات دا اوس موږ ناست یو خلک خپرونه ګوري ضرورت دا خو بېل شی دی دا خو د خپرونه ده اوس ګوره اوس موږ دغه لسپیکر چې د خارجیانو جوړ کړی د کنسرت لپاره جوړ کړی او پکې سیل کوي موږ پکې تقریر کوو موږ پکې ترجمه کوو او زما ستا د اواز چې دی په که ما ته همداسې لګی و متوجه نو 500 کسه به یې واوري چې ښه په زور لګی شو او که لسپیکر کې لګی شو لسپیکر کې خدا حدیث کې نه دی چې لسپیکر کې تقریر کوه خو صرف بلال صاحب ته ویل چې ستا اواز جګ دی غوږونو کې ګوتې کېده چې د هغه اواز خلک اوري دې نه لسپیکر ثابت شو که نه لسپیکر کې ستا اواز چې د 2000 کسه اوري زنانه یې اوري په کورونو کې نارینه یې اوري او دغه شی چې اوس ما ته پکې دا خپرونه کوو ما له چې ویلي چې مولوي صاحب ته خو تلویزیون کې ناست وي ما تلویزیون کې ناست وم چې بجې ته ناست وم دوکړې ته ناست وم رباب مې غږو وایي چې نه مسلې دي کولې ما دا مسلې خو موږ منبر باندې کوو خو دا خو د نشر حواله ده موږ په دې خاطر چې ټول مسلمانان د دې دین نه خبر شي او دا دین ګډ ګډ د جهان ته ورسیږي موږ ته تللی نه شو هغه خلک دلته نن ته نشي راتلی حضرت مجدد الفساني رحمت الله علیه مبارک بندي شو بندیخانه کې خلکو ته ویل الحمدلله ثنا د هغه رب لره چې څوک ما ته نشو راتلی زه یې ورته راوستم که نه نو څوک چې اوس هغه خلک موږ ته نشي راتلی نه موږ هلته ورتلی شو زموږ دا خپرونه چې دا دنیا په کونج کونج کې دې کې څه تاوان نشته دې کې ګټه ده ځکه د رسول الله مبارک دا دین موږ خلکو ته رسوو مننه شیخ صاحب راځو بلې پوښتنې ته وایي چې دواړو قدرمنو شیخانو صاحبانو ته به سلامونه وایم سوال مې دا دی چې اللهم صل علی محمد تر اخره پورې او اللهم بارک تر اخره پورې وایي دا دواړه یو درود دی او که جلا جلا درود ابراهیمي دی دا جلا جلا درود دی او بل سوال مې دا دی چې ټولې هغه نبوي دعاوې چې د قرض څخه د خلاصون لپاره دي وایم مګر بیا هم له قرض څخه نه خلاصېږم شیخ صاحب څه لار او طریقه راته وښایه چې الله پاک مې له قرضونو خلاص کړي یوه دعا وایه خو همیشه یې وایه یو استغفار چې همیشه ځان باندې لازم ونیسي قرضونه به خلاص شي خو همیشه یې وایه قضا کوی ما استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا 313 پورې وایه نور دعاګانې ډېرې مه وایه خیر دی لږې وایه خو همیشه یې وایه پیغمبر علیه السلام وایي خیر الاعمال ما دیم علیه بهترین په اعمالو کې هغه چې هغې باندې همیشه والی وکړی شي او بل د اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک هر تلی صاحب وایي که چا باندې دومره قرض وي لکه د احد د غر په اندازه باندې متوجه الله به یې قرض خلاص کړي بعضې وخت د انسان عقیده کې شکي عقیده یې خرابوي وایي دعا کومه قبلېږي نه قبلېږي عقیده په الله ساته د خدای پیغمبر قرآن شریف کې آیت دی چې شاتو کې شفا ده یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته د خدای پیغمبره زما د ورور نس خراب دی ګېډه یې خرابه ده ویل شات ورکړه که نه نو هغه شات چې ورکړه لا یې نس خراب شو لا یې ګېډه خرابه شو د خدای پیغمبر ویل لا یې ګېډه خرابه شو ویل نور ورکړه که نه نور یې لا ګېډه خرابه شو ویل د خدای پیغمبر ګېډه خو یې لا خرابه شو هغه ویل الله رښتیا ویلي ستا د ورور نس دی دروغ وایي ستا د ورور ګېډه دروغجنه ده مطلب دا دې کې دا فایده ده چې ستا نس صفا شو دې کې هغه میکروبونه دي هغه ټول ته نه وځي خارجي که نه نو مطلب الله په دې کې شفا چولې حتما شفا ورکوي تا له حتما الله په قرض به دې خلاص کړي خو دغه وظیفې مه قضا کوه بل پوښتنه راغله شیخ صاحب دا وایي چې اول به تجارت کوم خو زه مختلف اسکار کوم وی اکثره د هر یو تعداد 100 ځله وي نو بعضې ملاسبان وایي چې دا مه کوه چې د دې په وجه جنات تا ته ضرر رسوي او دا کار دې هم خرابوي وی آیا دا حقیقت ده خبره جناب بشیره صاحب ما ته متوجه شه یو د ثواب خبره ده اوس قرآن شریف کې موږ تاسو یو ثواب الله راکوي که نه راکوي یو د برکت خبره ده برکت چې دی چې ثواب هم الله درکړي او برکت هم پکې نو هغه کې اجازه شرط دي اجازه نه ده د اجازه چې وي پیغمبر الله فرمایي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق دا قل اجازه ده که نه متوجه دا د خدای پیغمبر ته چې الله وایي که نه قل ربي اعوذ بک من همزات الشیاطین وان یحضرون دا قل چې د دې کې کمال دی چې وایه که تا له چا د پیغمبر د دین خدای پیغمبر نه نقل شوی دی که تا له یو ښه عالم د دیندار عالم تقوادار عالم چې هغه سره اجازي موږ له سند چې حدیث کې راکوي
تزادش کې وایي عجزنا له موږ ته اجازه وکړه لاندې امضا راته وکړي نو حدیث خو عربي باندې هر څوک پوهېږي هر څوک به حدیث وایي لیکن د حدیث خپل سندي یو د یو نه نقل کړی بل نه اخر موږ ته لیکي اجازه موږ ته دې ته اجازه وکړه چې اوس دې وایي اکې یو برکت دي که ته غواړې چې ستا په دې عمل کې برکت الله پاک واچوي نه د پیریانو الله نقصان رسولی شي نه بل شي ثواب الله درکوي لیکن هغه برکت چې کوم دی هغه اجازه کوي چا نه اجازه واخلي. بله پوښتنه د شیخ صاحب کله کله راڅخه بدنظري وشي په موبایل کې څو ځل مې سخت قصد وکړو د دې د پرېښودو خو بیا راڅخه تکرار شي خو له بدنظرۍ وروسته سمدستي اودس وکړم توبه وکړم او رب جل جلاله ته زارۍ وکړم آیا په دې سره خالق دا جرم ماته معاف کوي؟ پیغمبر علیه السلام حدیث دی دا چې کله انسان یو ګناه ته وشي انسان د ګناه وشي وایي دا انسان چې دی وایي الله د توبه وباسي الله وایي زما بنده چې دی د زما بنده وایي دا پیدا چې یو رب لرمه چې په ګناه نیول کوي او که هغې نه بخښنه وغواړم معافي راته کوي او ما نه معافي وغوښته پوه نه شوې وایي دا ما معاف کړه او وایي صغیره ګناه د همیشه والي سره صغیره نه پاتې کېږي هغه کبیره ته خیږي که نه او کبیره ګناه د توبې سره کبیره نه پاتې کېږي نو دا سترګو نظر خو چې دی دا بعضې علما وایي کبیره ګناه دی بعضې صغیره ګناه ده د سترګو نظر د اوبو سره د اودس چې کې دې سره معاف کېږي او چې توبه الله د وباسي الله دومره خوشحالېږي چې ډېر نهایت خوشحالېږي حدیث کې غټ مثال دی نو چې توبه الله ته بس ټول ګناهونه دې معاف ختم. دریم وایي داسې سوچ او فکر راسره پیدا شوی دی چې دا کار دې نه جوړېږي دا زما د ګناه وجه ده دا کوم کارونه چې مې خراب شي خو له هرې ګناه وروسته استغفار په اخلاص وایم. بعضې علما وایي چې داسې فکر مه کوه چې دا مشکلات زما د ګناه په وجه دي وایي دا خبره څنګه ده؟ نه دا د حدیث دی پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې انسان د ګناه په وجه باندې د رزق نه محرومیږي جناب سیرت انسان چې ګناه کوي که نه انسان چې ګناه وي رزق پې الله تنګوي دې کې شک نشته دی دا خبره د خلکو غلطه چې دا ګناه باندې رزق د منځه ځي ګناه باندې رزق چې دی د منځه ځي ګناه باندې د سبب د عذاب ګرځي او یو عذاب دا چې رزق دې تنګېږي تجارت کې دې برق راځي او دا څومره تاوان دی خو د تلیفون کې مثلا عکسونه ګوري فلمونه ګوري یا خو د سترګو تاوان دی سترګو نظر دې کمیږي بل د پیسو تاوان دی پیسې نه دي پکې هغې به خد پیسې چې که نه دا بل تاوان شو او بل تاوان یې دا ده چې ستا په رزق کې برکت د منځه ځي برکت د منځه ځي تاوانونه پکې ډېر دي. بله وی او د جمعې مبارکې وی اول څلور سنت تر هغه اول اذان وروسته کول کېږي که نه وخت خو داخل نه وي د ماسپښین چې وخت داخل نه سنت به نه کوي حتی زمونږ ستاسو د څلورو مذهبونو دا دغه دی چې وخت داخل نه اذان هم نشي کولی هغه اذان باید دوباره بیا وشي او چې کله وخت داخل شي بیا سنت کوه. بله پوښتنه دا وی د قرض ادا کولو لپاره وی چې کومې نبوي دعاوې دي کوم یې خو له قرض او بېکارۍ نه خلاصېږم خیر ناهیلی شم او قضا یې کم دی حل لاره وی راته وښایي. ناهیله کېږه ما لا تقنطوا من رحمت الله شیطان د رحمت د الله نه امیده شو لعنتي شو ته به د الله د رحمت نه امیده کېږي دعاګانې به الله نه غواړي که نه نو ستا په دعا کې الله پاک یو بل مصیبت ته باندې را روان دی او بل مصیبت ته نه بلې خوا ته وګرځوي یا د دعا برد وروسته قبوله شي جناب سیرت متوجه او یا به قیامت کې الله د ذخیره کړي دنیا کې به تکلیف کې شي خو قیامت کې چې الله پاک د دعاګانو اجرونه چې الله پاک لیکي او قیامت کې انسان ته اجر ورکولی شي انسان به داسې وایي چې خدای پاکه کش کې په دنیا کې مې یوه دعا هم قبوله شوې نه وی خو چې دا اجر نن قیامت کې راکول شوی نو دا الله پاک غني دی که نه. پوښتنه شیخ صاحب یو پوښتنه راغلې پوښتنه لرم وایي زه د دعا تورې نشم ادا کولی څوک په دې سره خو به مې لمونځ او دعا نه خرابېږي وایي څنګه یې وکړم؟ دعا څوات که تورې نشي ادا کولی دې کې مشکل نشته دی هغه پیغمبر علیه السلام ته قبیلې خلک راغله د هغوی الفاظ بدلو که نه هغو ته هماغسې الفاظ وایي حدیث کې راځي لیس من البر یاسیامو فی سفر د خدای پیغمبر د هغوی په ژبه خبرې وکړي لیس منم بریم سیامو پیم سفر که نه باقي نشته دی مشکل نشته دی ګناهګارېږي نه. بله پوښتنه رالیږلې ده دوی وایي چې زما یوه خور ده هېڅ مونځ نه کوي شیخ صاحب همیشه دروغ وایي راته وایي چې مونځ مې وکړو او په هره خبره ورسره قسم هم خوري مکې معظمې ته هم روانه ده
یو دعاوې راته وښایې چې دا وکړي او دروغ هم پرېږدي. مطلب چې مکې مکرمې ته لاړه او که ته ورسره یې هلته ته ولې دعا وغواړه که نه هغه دې ځان له دعا وغواړي او خپله د مکې مکرمې دا اثر دی چې هلته به انشاءالله خداوند متعال ولله ده توفیق ورکړي چې د دروغو نه به منع شي د ګناه نه به منع شي. تاسو شیخ صاحب ماشاءالله پوښتنې ډېرې دي دلته هم دي الله دې تاسو توفیق درکړي. نو ځکه ټول لیدونکي دي او ستاسو مینهوال دي او منتظر دي. وایي چې بله پوښتنه مې دا ده ما ډېر زیات د قرآن کریم ختمونه کړي دي نو هغه وخت زه وړوکی وم نه پوهېدلم چې د قرآن کریم څو سجدې تلاوت دي. اوس پوه شوم چې د قرآن کریم 14 سجدې تلاوت دي. وی دا تېرې شوي دي وی دا په ما فرض دي زه نه پوهېږم چې څو وارې قرآن کریم مې ختم کړی دی. داسې پوښتنه تېره خپرونه کې مو شیخ او نه پوهېږم بله څه باید وکړم؟ یقین چې کوم د دې یقین چې دومره به مې تلاوت کړی که نه نو په هر د هغې کې 14 سجدې دي په هر ختم کې صحیح ده نو 14 سجدې دي کوي متوجه او چې کوم یقین چې دومره به مې ویلې هماغومره سجدې دي 14 وکړي نو غاړه خلاصېږي. بله پوښتنه مې دا ده چې زه په ورځ کې 300 کرته 500 کرته او یا 1000 کرته درود شریف وایم سبحان الله او شیخ صاحب دې ویل دې اجازت راکړي. بیخي ورته اجازه ده درود شریف خو سبحان الله الله پاک د الله پاک وظیفه ده. بله پوښتنه راغلی شیخ صاحب سلامونه یې ویلي او بیا وایي چې محترم سیرت صاحب په هیله ده تاسو هم ښه یاست او صحت جامې په تن مننه. پوښتنه مې دا ده چې پردیو ښځو ته لاس ورکول یا برعکس ښځې پردیو سړیو ته لاس ورکول وی څومره ګناه ده؟ دا لاس ورکول خو ګناه صغیره ده کبیره کې نه راځي متوجه خو که ګلاس په شهوت باندې نو بیا ګناه ډېره غټه ګناه ده متوجه او په کار دا ده چې زمونږ استاد د افغاني جامع کې دا کار ډېر دی کانی شوه ماما ښځه مانی شوه دا چاچي شو دا خلک ورته دا خبرې کوي که نه لاس ورکوي که لاس ونه کوي ما ته لاس رانه کړ جنجال جوړېږي پوه نه شوې نو که په کار دا ده چې ښځه چې چاله مجبوره اول د لاس نه ورکوي ستړی مه شه وروره ستړی مه شي ماما کاکا که نه داسې دې ورته وایي ځکه هغه ستا محرم شرعي نه دی ته چې محرم شرعي ته هغې ته لاس ورکولی شي نامحرم ته لاس مه ورکوه دا شرعاً تا ته ناروا ده او که ډېره مجبوره یې د خاوند د خوا نه بیا لاس په صادر سپټي کې تاووه. بله پوښتنه د شیخ صاحب وایي له شیخ صاحب څخه مې یوه پوښتنه ده چې د هر ډول غم او خفګان او مشکلات د خلاصون لپاره کومه دعا او څه ډول او په کومه طریقې ووایي؟ دعا خو د خدای پاک مله ښودلې ده د یونس علیه السلام دعا چې ده الله پاک فرمایي فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون که یونس علیه السلام زما تسبیح نه وی ویلې او دا دعا یې د مۍ په نس کې نه وی ویلې او په ګېډه کې چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ای الله وایي د قیامته پورې به دې مۍ په نس کې پروت وي قیامت پسې څوک دا مۍ ژوندۍ وي دا مۍ ژوندۍ وي هغې پورې به قیامت کې وي خو چې دا کلمات وي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله وایي فنجیناه من الغم من غم نه خلاص کړو وکذلک ننجي المؤمنین دارنګې په دې وظیفه موږ هر مؤمن ته نجات ورکوو که غواړې چې غمونه نه خلاص شي دا کلمه په اخلاص باندې وایه یو سل کرتې حتما وایه او بیا دعا الله نه غواړه چې غمونه دې خلاص کړي. بله پوښتنه ده سیرت صاحب په شیخ صاحب باندې زما سلامونه کوه وعلیهم السلام تاسو دواړه ته خوشحالي نصیب کړي له دوی مننه کوو دا وایي چې زه ډېر ناروغ یم او ډېر زیات مشکلات لرم ویل له شیخ صاحب څخه دعا غوښتنه کوو همدغه دوا چې ده موږ به دعا کوو خدای شفای کامله او عاجله ورکړي او دغه دوا چې د سل کړي د شفا په نیت وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا د لا علاج و امراضو دوا ده شفا ده. بله پوښتنه راغلې چې یو پوښتنه مې لرله زما د واده څخه 22 کاله کېږي او هغه د واده د شروع څخه په ما او خاوند باندې متاویزان شوي دي چې په دې دومره موده کې یو څه وخت سم یو بیا جنګ او جنجال کوو او مخکې خو به تنها زما خاوند جنګ کوو او اوس حتی زما هم زړه نه غواړي چې ورسره جوړه وکړم یا پخلا شم او په زړه کې مې د خاوند لپاره حسد پیدا شوی دی نه غواړم چې ورسره خبرې وکړم ډېر مې زړه په تنګ وي زړه مې زیات خفه وي او همدارنګه د ماخوستن لمونځ هم رامانې بوج وي. نو دا د اخر صورتونه حتما وایي قضا کوي دی نه قل هو الله احد درې ځلې قل اعوذ برب الفلق درې ځلې قل اعوذ برب الناس درې ځلې دا دی وایي او سهار او ماښام د ځان پې دموي
د دې جادوګانو مادوګانو به خلاص شي الحمدلله. بله پوښتنه شیخ صاحب، او دا اووه کاله کېږي چې خاوند مې بېکاره هم دی او یو مشر زوی لرم، هغه هم چې هر کار جوړ کړي او پر زحمت وباسي انتهایي بیا خرابه سي او پلار یې همیشه ورسره په جنګ وي. زما د دې مشر زوی سره نو که یو داسې دعا راته وښایاست چې هم مې زړه ارامه شي او هم مې د خاوند سره ژوند خوشحاله تېر شي. دا دعا دی وایي 100 کرتې درود شریف رسول الله وایي. بیا د ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر، ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر. دا 500 کرتې ورپسې بیا 100 کرتې درود شریف وایي. دا ختم نه کړه ځکه روزانه دې کوي، ټول مشکلات به حل شي، ټول کارونه به الله پاک روان کړي او الله جل شانه به ټول هر څه چې غواړي الله به ورکړي. بله پوښتنه د دوی ده که حسد هم را سره پیدا شوی دا خور وایي د دې دپاره څه دعا راته وښایئ. د حسد دپاره نو د حسد دپاره به دعا ورته وایي، خو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دې وایي. دا ګوره من شر حاسد اذا حسد. بلې د دې پکې د حسد دپاره خو دا بهترین صورتونه دي. 3 کرتې سره 3 کرتې ماښام کوي، لکه ډېرې وي 11 پېرې سهار 11 پېرې ماښام ډېره فایده کوي. بله پوښتنه راغله شیخ صاحب، دا وایي چې یو څو پوښتنې لرم، جواب یې راته راکړئ. وایي داسې یو دعا د شیخ صاحب راته وښایي چې د ورونو کاروبار مې سم شي. یو ورور مې 2 کاله کېږي هند کې دی، چې خدای کاروبار ورته سم کړي او له هغې ځایه چې کوم ځای هدف او مقصد وي ولاړ شي. حسبنا الله ونعم الوکیل 100 پېرې د درود شریف ماستر من چې وکړي 100 ګشتې د درود شریف ووایي، بیا د حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل 500 پېرې ورپسې بیا 100 کرتې درود شریف هر ماستر دا ختم کړي، انشاءالله ټول مشکلات به حل کړي. هر ځای چې تګ غواړي خدای به بوځي. وایي چې او آیا د ذکر وخت کې صرف استغفر الله ووایو که استغفر الله و اتوب الیه؟ استغفر الله و اتوب الیه. او دوی پوښتنه بله دا وایي بل کشر ورور مې نور ډېر پاک دله مهربانه او د مور و پلار فرمانبرداره انسان دی، خو متاسفانه لمونځ یې په وخت نه دی، څه باید وکړي؟ خپل لمونځ یې په وخت کې که نه کومه دعا شته چې په منځ راشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم دی وایي، اوبه دې ولا په 100 پېرې دي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وایي، اوبه دې ولا پیدا وایي، هغه دې چیکې ورته چې همداسې ترکاره کړي ورته چې که نه نور اوبو کې ورته ګډوي، نو دې په ورځ به په زړه کې نور پیدا شي او مونږ سره به مینه پیدا شي. بله پوښتنه شیخ صاحب، ما 15 سپارې یادې کړي دي، حفظ کړي مې دي، اوس مې له یاده وتلي. وی آیا ګناه لري؟ اوس وی اولادونه لرم، ما ته د اسلام په رڼا کې ولاره وښایه. نو همداسې تلاوت کوه، که نه ته خو یې نه شي د اولاد در په غاړه دی که نه، و تلاوت یې مه پرېږده، همیشه روزانه 1-2 سپارې تلاوت کوه. قدرمن لیدونکو، اوس زموږ همدغه د پوښتنو ځوابونو خپرونه همدومره وه. دا چې غوښتلم چې د ټولو لیدونکو پوښتنې زما مخ ته دغه د ایښې دي او دا ټولې پاتې دي، خو د برق د نه شتون له امله چې برق لاړو، انشاءالله نورې پوښتنې په راتلونکي خپرونه کې حتما تاسو ته ځوابوو. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.